زما نوم نصیب ګل ناړۍ ولسوالۍ اوسېږم چناري کې څوکۍ ولسوالۍ کې. دا ما یو کال کې جوړ کړی، دې نه مخکې مې یو دوه تیارې جوړې کړي، اوس مې ورسره شوق دی، علاقهمندي مې ورسره د وطن سره مې مینه ده او دې سره مالي کومک را سره والي صاحب کړی دی، 1000 روپۍ راته راکړي دي او نور زمونږ خواته یو نجار اوسېږي د لرګو په دې دغه کې، هغه را سره ورسره یو همکار دی، همایون نوم یې دی، هغه را سره ډېر همکاري کړې ده. یعنې داسې وخت راغلی چې زه تلم جنریټر یې ما دپاره چالان کړی دی او کار یې راته کړی دی، یوه پیسې رانه نه ده اخیستې، هغې را سره ډېر همکاري کړې ده. کور دی ودانې دا لرګي دي او اوسپنه ده، بیټرینې دي او دا کابلي دي، تار دی، قسمه قسم شیونه مې راغونډ کړي دي او دا مې ترې جوړ کړي، ریمونټونه دي پکې، تار دی پکې، نور لرګی دی، کابلي دی، اوسپنه ده، رنګونه دي او بس هر دا یو کال کې مې جوړ کړی دی. خو د غربت د وجې چې پیسې ولرم دا زه په 10 ورځو کې جوړوم. پوښتنه دا ده چې ما سره همکاري وکړي، داسې دې نه ښه شی نه ورته نور جوړوم، دا خو لا عادي شی دی، لکه یو دوه مخکې تیارې مې جوړې کړي وي، اوس مې دا کرینګ جوړ کړو، د دې نه مې بعد افایا ته زړه دی، شوق مې دی، خو زه وایم چې داسې جوړ کړم څوک را سره کومک وکړي، مالي غټ ورته جوړوم چې صحیح اور به بندوي، خو چې څوک مې سپورټ کوي او همکاري را سره وکړي. د امارت اسلامي نه مې دا غوښتنه ده چې ما ته یو زمینه برابره کړي.